دا اوتر را سره ګاډي کې مخې ته ناست یې او اوبو خوا کې مې لږ تیز راتاو کړو نو دی ما ته وایي دا خو نیر دی وایي زه خو ګورې د خانک اوبو نه هم بیا نشم راوتی دا ناپوهي مې هم د پوخ ایمان ثبوت دی که نه چې د بانې په وخت کې هم ماله بانه نه راځي او تره کټ پوزې د نغاړه نوره لار مه ساره ته چې د چا په انتظار کې هغه نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم حاضرین مجلس ته ډېره مینه احترامات او پروفیسر اقبال شاکر صاحب ته په دومره ښکلي پروګرام را جوړېدو باندې مبارکباد وامه زمونږ په کلي کې یو ډاکټر صاحب دی پروفیسر صاحب نو هغه خپلې نوسۍ له وریجې واغستې او ته ویې دا به توی کې ښه موږ ته ډاکټر صاحب دا دی ورته سوي وړو ته چې کم کار وایي چې وکړ نو بیا نه کوې که اوس مې ورته وایي چې توی نه کې بیا تویولې نه تاسو وختي دوی ته وي هلکه ګوره چکې به ډېرې نه ووایي هغوی چې تاسو دغه وي نو ښه د هغوی ښه تاسو رایخ کړه بس دغه څو شعرونه نوي به ووامه درمان صاحب خو خدای ځان زر په زړو باندې خلاص کړي او مونږ ته ووایي ته نوي ولې نه لیکې که نه نو په خپله خو څه لیکه که نه نوي چې غټ ظلم بس صرف په خپل زړه وکړو غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو مننه چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو تکاته وکړو او دغه څو نوي شعرونه چې ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي او ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک د چا په ښه نه راځي مننه چې د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک د چا په ښه نه راځي او درمان صاحب دا تا ته سپیشل ډالۍ چې تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي ګوره چې په ګاډي کې مې اوسي او که نه ډېرې ښکاره ښکاره خبرې مې ورته تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي او دا ناپوهي مې هم د پوخ ایمان ثبوت دی که نه چې د بانې په وخت کې هم ماله بانه نه راځي مننه چې دا ناپوهي مې هم د پوخ ایمان ثبوت دی که نه چې د بانې په وخت کې هم ماله بانه نه راځي او تره کټ پوزې د نغاړه نوره لار مه ساره ته چې د چا په انتظار کې هغه نه راځي او دغه څو نوي شعرونه نور هم چې د تقدیر ویش دی څوک به دی له څوک هغې له رسوي د تقدیر ویش دی څوک به دی له څوک هغې له رسوي ګوره څوک تخت له رسوي یاره څوک تختې له رسوي او مین به دواړه وي خو مینه مینه هم بویه مین به دواړه وي خو مینه مینه هم بویه بورا ګلاب له او پتنګ به ځان لمبې له رسوي او زه په خپل سپین نیت مطمئن یم که هر څنګه وي ما به د یار سره د وخت کړي وعدې له رسوي او په دې ارمان به ګور لازم چې دا رهبر به څوک وي چې پښتانه به د باچا خان نظریې له رسوي مننه چې په دې ارمان به ګور لازم چې دا رهبر به څوک وي چې پښتانه به د باچا خان نظریې له رسوي او زه لا تر اوسه کاپي او ردیف نه پېژنم نیازکه قسم په خدای که زه اوس هم کاپي او ردیف پېژنم چې زه لا تر اوسه کاپي او ردیف نه پېژنم د توکل غشی دی خو خدای یې بس پورې له رسوي زه هم چېرته استاد ویم دا اوتر را سره ګاډي کې مخې ته ناست یې او اوبو خوا کې مې لږ تیز راتاو کړو نو دی ما ته وایي دا خو نیر دی وایي زه خو ګورې د خانک اوبو نه هم بیا نشم راوتی
بدل دې خپل واغسته دا واړه وایي چې یاره دغه ووایه چې زه هم چېرته استاد وی نو دغه به ووایم چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زه هم چېرته استاد وی 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی 40 ګنټې ورځ کې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخت اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول سکول مې ځان نه جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وی نو چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زم چېرته استاد وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې تاسو پکې په منځ کې چغې ووایئ نو اوس په روان اقبال شاکر صاحب د شان د څپلۍ ګزارو کې نو په منځ کې پکې چغې مه ووایئ که نه چې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وی راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زم چېرته استاد وی او اخري بند دی چې په سر کې سپین نشته ایله اوس د ځوانېدو دی په تله چې وتلي 45 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړې دی استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه ژوند د مزو دی د استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زم چېرته استاد دی یو جهان مننه